خوشحاله یم هېڅ نه یم خو چې ډوډۍ مې یې په کور کې لاسونه مې دای دي لاسو ته مې وګورئ لاسونه مې په رقم د پردیو ګدلو باندې تمامه ورځ ناسته یم والله که د ماښام د لرو تا والله که د ماښام لرو خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د لوی بخونکي خدای په نامه چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هغه زما رب فرمایي هغه کسان چې ایمان یې راوړی او دوی خپل مالونه نفقه وي که په هغه شپه کې وي یا ورځ کې په پټه یا ښکاره وي نو د دوی لپاره به هېڅ غم نه وي خفګان به نه وي ژوند به په ډېر خوشحالي سره تېرېږي هغه ولې وجه څه شی ده چې هغه زما دغسې مورکۍ زما دغسې ورونه چې هېڅ نه لري هغې ته یو مړی روزي برابروي نو څنګه به دی خفګان او غمونه به د په ژوند کې راځي ضرور به دی خوشحاله وي تاسو وینئ چې موږ نن زابل ولایت ته راغلو د هغې نه مخکې قندهار ته تللي دا هغه ولایت دی چې وروسته پاتې ولایت دی هېڅ څوک هم د دې ولایت غمه نه خوري که هر سړی د خپل جب لپاره دی نو موږ راغلو قمر بنسټ خیریه بنسټ بهتره وګڼله تر څو پورې زابل ته هم راسي دلته تاسو اعتبار په خدای وکړي ما داسې قصې واورېدلې چې وچه ډوډۍ زموږ ورونه زموږ خویندې راټولوي هغه په اوبو کې خیشتوي او بیرته یې په خپل بچیانو خوري دومره دردناکه قصې ما نورې اورېدلې چې دلته زه وایم نو زموږ ویډیو لویږي موږ دلته راغلو دغه خلک مو را پیدا کړل په ښار کې وګرځېدل نو اکثره وګړي د دې ځای غریبانان دي زه د هر څه نه مخکې چې د دې ورونو سره خبرې وکړم زما د هغه ورونو چې د دوی وس او توان لري خصوصا خیریه بنسټونه زابل ولایت ته هم مخه کوي زابل ولایت په ډېرو سختو شرایطو کې یخ دومره زیات دی چې هېڅ کار نه کېږي دلته نو چې کار نه وي دا خلک به څه خوري راځم دغلته د دې ورونو څخه خبرې کوم دا قاري صاحب دی محترم قاری صاحب سلامونه وعلیکم السلام ورحمت سال دی په شکر الحمدلله شپې ورځې څنګه تېرېږي دی په سترګو باندې مکمل معذور دی دی بل ورور دی دواړه سره ورور یو دواړه معذور یو نابینایان یو ډېر مشهور خلک یو د سوال سره مخ دا ټول ولایت کندهار تاسو له مرستې څخه موږ ډېره مننه کوو کور مو د خدای دې ډېر پیوایستې مرسته ده ډېره په اهمیت ډېر موږ راضي یو ډېر موږ خوشحاله یو خدای دې ته اجرونه درکړي خدای دې ثوابونه درکړي نو دا هغه دعاوې دي چې انشاءالله مطمئنم چې دې ترمنځ به هېڅ پرده نه وي رب به انشاءالله ضرور قبلوي نو هغه ورونو چې مرسته کړې الله دې ورته په خپل دربار کې قبول کړي قاري صاحب شپې ورځې څنګه تېرېږي نو تاسو خو نابینا نه د کار نه د روزګار او په دې یخ بچي به درنه مړۍ غواړي تاسو څه کوئ بیا دا خو صاحب زابل ده څه زابل کې بیچارهګان ټول ټکر ټکر دي درخدره دي ټول خلک سره مسکینان یو بیا چې داسې معلولین پکښې کې لکه ما او دا زما ورور او داسې نور خلک راواخل نو د هغو ژوند بیا څنګه شي او دوی پخپله هم مسکینان دي د دغو خلکو ژوند نقشه باندې نو بیا دا سږ کال مریضۍ رالې تکلیفونه رالو مطلب یې معنا دغه کرنټین سولو سره خلک داسې په دره ټکر ټکر نو انشاءالله دغه مرسته خو کافي اندازه ده قاري صاحب تاسو طرف نه ښکاري لوبیا ده پکې دال دي پکې نخود دی چای دی پټاټې دي پکې او پیاز دی وړه دی نو داسې وایي چې څه شی دی دا دي وزره په یو خروار کې بله کې هر شی سره مرسته کړې هر څوک په دې کې خدمت یې کړی د خدای پاک دې اجرونه ورکړي خدای دې تم د رحمت یو حرف چې ته کوې دغه په بدل کې خدای جنت ته درکړي خدای دې نامه ستر کې موږ دا خو دعا وکړو اللهم امین بس دغه دعا په کار ده راځم دغلته مې امور ده دغه سره خبرې کوم دواړه پښې کار نه کوي ژوند څنګه تېرېږي دی نه ژوند کې په هېڅ شی نه لرو دغه تاسې چې راکړي موږ ستاسې څخه ډېر خوشحاله یو خدای مو د دې دنیا او د هغې دنیا کارونه سم کړه امین خدای مو کامیابه انشاءالله یو میاشت یو نیمه میاشت خو به دې ګزاره کړي شکر د دی خوشحاله یم هېڅ نه خو چې ډوډۍ مې یې په کور کې دا شیان موږ ډېر خوشحاله دا ادکشني مؤمنان مې ټوله ماته ناست په ټول کور کې او د تا خپلې پښې کار نه کوي زه 29 سوې یم په جنګ کې تا په جنګ کې لګېدلې زه دا د پښو مې حرکت نه لري بنده یم ناسته یم زموږ میندې چې په کور کې محفوظ نه وي هغه زموږ وروڼه چې په صحرا کې ګرځي هغوی به څنګه محفوظ وي په داسې جنګ ځپلي ولایت داسې یم داسې په دغه ګورګر د ماشومان نیمه کور دي ټوله ما د لاس بندګان دي زه بنده یم نامینده ناسته یم خیر په هر صورت مورې چې زار وخت راوځم شی پیدا کړم که نه نامینده ناسته یم تا ته وایم او بل ته وایم خدای مو کامیابه ولر خدای دې ژوند درکړي عزتمنه نو بیا هم درته وایم دا هغه دعا ده چې د او د رب ترمنځ پرده نشته انشاءالله الله به مستقیمه نوري دا امتحان دی ورونو ژوند امتحان دی نو الله
مال درکړی دی په دې امتحان کې ځان کامیاب کړي دغسې خلکو لاسنیوی وکړي الله د زړه دعا مې دې الله درورسي امین. دا زهیر زړه مورکۍ د تا څه حال دی جنت کې مخدای صاحب کړي په وخت کې دوی د تا ژوند څنګه تېرېږي عادي وروره مسکینه یم زه په خپله دلته بازار کې په دا ګوله ډوډۍ پسې ګرځم دغه موږ ورونو موږ پرون ګرځېدلي وو په ښار کې کتل مو چې څوک چاته لاس نیسي هغه خلک مو راټارګېټ کړي دي کتل مو چې څوک مزدوري ته راوتي دي مزدوري نسته بس یو ځای کې چوک کې منتظر دی هغه خلک مو راټول کړي ومه کتل چې چا خپې نشته چا لاسونه هغه مو راټول کړي یوه اته ته بدله کړي دغه مورکۍ سره هم خبرې کوم عادي څه حال دی خدای یم ګرانه ته یې څه حال ده شکر دی دغه سودا دې بس کېږي انشاءالله بس مې د خدای م آخرت هم سمه که دنیا هم خدای سمه که امین خدای دې له اسمان هم درته راووریلم ځکه دې خدای درته راوجږئ ما ته راپاته دای واړه یتیمان دي یمه کونډه کوشنیان مې دي اتې ناستې دي د خدای دې هغه ترمن سره یتیمان ورته پاتې دي او خپله زړه ده نو دا به اوس په دې عمر به ګرځي یتیمان ته به رقم تمامه ورځ دا پردي لاندې ستونې پردي کالي ګنډم دوی پیسې اتم د عادي لاسونه دې ښکاره که لاسونه مې دی د لاسو ته مې وګورئ لاسونه مې په دغه رقم د پردیو ګدلو باندې تمامه ورځ ناسته یم نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به خدای نه قبلوي درته مطمئن یم الله به قبلوي څه حال دی کاکا خیش پرستا ساده یو څه ناڅه به دې ګزاره پرې وشي گزاره دا کېږي بیا هم دغه د یو دغه مجبوري ښه ده دا ده ښه ولا که د ماښام د لرو تا والله که د ماښام لرو خو الله رزق راکوي خدای پاک یې زموږ وروڼه شته انشاءالله تاسو یې په یاد یې ښه کور کې د څو ماشومان دي 12 نفره دي 14 نفره ته په دې پښه باندې روزي ورته ته پیدا کړې واسطه ته یې الله دې ورحمېږي دوستانو د دې خلکو خبرې خو مو واورېدې نو موږ کوشش چې همداسې خلک پیدا کړو همدغسې حقدار ته وسپارل شي نو زموږ به کوشش همدا وي تاسو اعتبار به خدای وکړي زابل دومره یخ دی زما لاسونه شخ دي او سر مې بیخي شخ دی نور هیڅ هم نه شم کولی خیر په هر صورت دا دی الله موږ ته هم اجر راکړي هغه ورونو چې کومک کړی واقعا غټ کار کوي او هر چا نه الله دا کار نه اخلي دا ډیره غټه خبره ده ورونو دنیادار او مالدار خلک زیات دي بیخي په دنیا کې زیات دي خو هر چا ته الله دا زړه نه ورکوي دغه خلکو به یو میاشت 2 میاشتې دا کار وسي پې خو تاسو ډېر غټ کار کړی هغه ورونه چې غواړي همداسې خلکو همداسې مستحقو خلکو سره کومک او مرسته وکړي قمر یې په خدمت کې دی آنلاین لیک درته هم ښکاري واتساپ نمبر هم دی راځئ ورونو زموږ کومکونه جریان لري زموږ دا کمپین لا شروع دی نور ولایت هم پاتې دي موږ سره یو ځای شي انشاءالله الله به درنه راضي شي او ویډیو سره شریکه کړئ په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمة الله